السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه عبدالقاهر راتب یو ځل بیا د افغان ریډیو چینل لارې تاسو سره ملګری او همکار یم. نن ورځ غواړو څنګه کولی شو بې نومه جیمیل آی ډي یا جیمیل جوړ کړو. نو که چیرې موږ زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او د بیل ایکن ورسره ووهئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. راځو ویډیو شروع کوو. جیمیل په جوړولو مو کار کوو. څنګه کولی شو جیمیل بې نومه بې نمبر البته جوړ کړو. نو راځئ جیمیل خلاصو. کله مو چې جیمیل خلاص کړ تاسو به دغه درې لاینه باندې کلیک وکړئ، په دا کونج کې په دې به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړ تاسو ته اپشن نور راوړي. نو زه کوشش کوم چې سټیپ بای سټیپ دغه پروسه تاسو ته مخته یوسم تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ چې پرې پوه شئ. بیا ملګرو تاسو دلته اخر کې راشئ سیټینګ پیدا کړئ. نو خپل موبایل کې سیټینګ پیدا کړئ. دا سیټینګ ته زه راغلم. له سیټینګ څخه وروسته به موږ په اډ اکاونټ په اخر کې ګورئ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو ته وایي د څه شي لپاره جیمیل جوړوئ، یاهو لپاره، آوټلوک لپاره که نور شیانو لپاره. موږ د ګوګل لپاره جوړو. نو په ګوګل به مو چې کله کلیک وکړو نو ویډیو مه سکیپ کوئ، سټیپ بای سټیپ قدم په قدم راسره لاړ شئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ بدون له کوم مشکل څخه په اسانۍ سره یې جوړ کړئ. نو ډېری ملګري په دې کې مشکل لري، په دې اساس ما هم وغوښتل چې په دې اړه یو ویډیو جوړه کړم تر څو دا مشکل حل شي. نو له دې وروسته تاسو به دغسې یو صفحه مخته راسئ. نو دې لپاره به تاسو بیا په کریټ اکاونټ په دې کوم څه ګورئ کریټ اکاونټ په دې کلیک وکړئ. کله له کلیک څخه وروسته تاسو دوه اپشنه راسي، وایي فار مای سیلف خپل ځان لپاره او ټو منیج مای بزنس د بزنس لپاره. نو زه د ځان لپاره جوړوم. فار سیلف باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ دلته به تاسو څخه دوه اپشن نور راسي. نو دلته به تاسو فرسټ نوم ورکړئ په کوم څه غواړئ جیمیل جوړئ. نو زه د نوم ورکوم دلته عطیف، دلته خان ورکوم، عطیف خان. نو له دې وروسته تاسو دلته په نیکسټ به کلیک وکړئ. په دې کونج کې شین خط چې ده په دې نیکسټ مو چې کله کلیک وکړ نو لږ تم کېږو تر څو نور عملیات سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شو. نو دلته تاسو څخه د خپل پیدایښت کال غواړي. انټر یور برډې اینډ جنډر. نو دلته تاسو مهمه نه ده چې تاسو دقیق ورکړئ، خو دلته به داسې اندازې سره ورکوئ چې څومره عمر مو ده. مثال زه 2015 ورکوم، مثال د خبرې. نو دلته هر میاشت چې انتخابوي انتخاب کړئ. دلته ورځ مهمه نه ده، مطلب دا به ستا د عمر سن سره مطابق اوسي. دلته میل موږ انتخاب کړی ده. نو نیکسټ به تل دلته کلیک کړئ. په دې کونج کې ګورو چې موږ راتلونکي پروسه څه شی ده. دلته درته وایي کریټ ا جیمیل اډرس فار ساینینګ انټو یور ګوګل اکاونټ. دلته موږ داسې هغه ورکوو ادرس تر څو په اسانۍ سره یو پرې پوه شو او له یاده مو ونه وځي. نو دلته په سپیس به نه ورکوئ کله جیمیل جوړوئ. نو دلته به راسو، زه ورته لیکم عطیف خان. دلته ما دا ورکړو. نو نیکسټ په کلیک وکړئ. کله مو چې نیکسټ کلیک کړئ دلته وایي ډیټ یوزر نیم از ټیکن ټرای انادر. نو بیا کوشش وکړو. ګورئ ملګرو هلته ما ادرس ورکړ. دلته به تاسې کله مو چې هلته ادرس وکړئ تاسو هغه وروسته تاسو داسې اپشن راسي پاسورډ به درنه وغواړي. نو دلته به تاسو جیمیل پاسورډ ورکړئ. دا به داسې سټرانګ پاسورډ وي تر څو درڅخه هیر نه سي. نو دا به قوي پاسورډ ورکوئ، په اسانۍ څوک ورته لاسرسی ونه لري. نو دلته زه پاسورډ ورکوم، ویډیو سکیپ کوم د پاسورډ لپاره. ګورئ ملګرو دلته ما پاسورډ ورکړ. که چېرته غواړئ ته پاسورډ ووینئ چې آیا موږ صحیح ووهلی که نه غلط. نو دلته به تاسو په دې شو او پاسورډ په دې کې به چک آن کړئ صحیح. نو زه نه غواړم چې ماته وښودل شي. زه راځم نیکسټ کلیک کوم. کله مو چې نیکسټ کلیک کړه د وروسته موږ غواړو نور پروسه مخته یوسو. نو انتظار کوو. دلته ګورئ وایي فون نمبر داخل کړئ. نو ګوره موږ په سر کې وویل چې موږ بې نومه بې نمبره جیمیل جوړوو. نو دې لپاره څه کول ضروري دي. دلته به تاسې راسئ سکیپ به ووهئ.
اسکیپ. نو اسکیپ څخه وروسته راځو تم کېږو چې راتلونکي اپشنونه څه شی دي. نو ګورئ دلته موږ جمیل ادرس یې ورکړی، ګوره قهار عتیف 280 او عتیف خان دا نوم چې په لومړی کې دا موږ ورکړو. نو له دې وروسته نیکسټ کوي. کله مو چې دا نیکسټ کوي نو زموږ جمیل به په بریالي ډول سره جوړ شي. سکسسفولي اګري کله مو چې په دې کلیک وکړ له دې وروسته تاسې راسئ. نو فکر کوم راتلونکي به نو دا څه شی نه وي، نو ستاسو جمیل جوړ شو له خیره. نو کوشش وکړئ سټیپ بای سټیپ لاړ شئ، ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه چې ضروري ویډیو ده. ډېری ورونه په دې کې مشکل لري، نو په دې خاطر ما غوښتل او بهتر مې وګڼل چې په دې اړه باندې ویډیو جوړه کړم تر څو زموږ د هېوادوالو څوک چې مشکل لري دا ستونزې حل شي. ګورئ ملګرو دا زما د کوم جمیل مې چې جوړ کړي دي دا لیست د ګورئ په اخر کې قهار عتیف 280 gmail.com دا اضافه شو. نو موږ له دې څخه وضو کولی چې دا موږ اډ هم کړو. نو راځو اډ کولو ځای ته چې څنګه مثال شو جمیل موږ سره یې فعاله وساتو کوم یو. نو دلته به تاسې راسئ دا به لرې کې په دې به کلیک وکړئ، په دا ای حرف نه ده دا په نوم سر کې البته راغلی د بل جمیل. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ بخیر ډېر ګورئ ملګرو تاسې په اکونټ کې چې کلیک وکړ تاسو دلته خپل جمیل لیست به را اضافه شي. کوم جمیل ته غواړئ چې ته فعاله یې وساتې. نو موږ چې کوم جوړ کړی یو په کوم نو عتیف خان. نو زه په دې کلیک کوم، په اخر کې ګورئ په دې باندې چې کله کلیک وکړم دا جمیل به ستاسې فعاله شي او دې ته جمیل راځي، ایمیلونه به راځي. نو یعنې دا ستاسې جمیل فعاله شو. نو هیله لرم ګورئ ګوګل کمیونټي دا ته میسج رالېږي چې عتیف فینش سیټینګ of your. نو دا ته ګوګل له خوا تاسو ته جمیل هم راځي، تاسو ایمیل ستاسې جمیل په بریالي ډول سره جوړ شو. ګورئ دا هغه ایمیل ده چې موږ ته د ګوګل کمپنۍ له خوا څخه راکړل شوی ده. عتیف فینش سیټینګ of your new ګوګل اکاونټ. ګورئ ستاسو نوی ګوګل اکاونټ جوړ شو. نو هیله ده چې یو څه مو زده کړي تر نور ملګرو یې شیر کړي تر څو نور ورونه مو پوه شي. که مو په آخر کې یو ځل بیا وایم که مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. انشاءالله موږ غواړو چې تر ټولو بهترینې ویډیوګانې ښې ویډیوګانې جوړ کړو تر څو ستاسو په بریالي ډول څخه یو سورس څخه زده کړئ. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان، خدای حافظ، الله مل شه.